مونږه پوسټ ویریبل ګیټ ویریبل وپیژندو چې په ګیټ او پوسټ ویریبل کې چې په فارم کې یو یوزر څه ویلیو انټر کړي او هغه سبمیټ کړي نو هغه مونږ له په دې ویریبل کې راځي. ټیک ده. نو اوس په زه داسې کار وکم چې را به شم په خپل کوډ کې او زه به په دې خپل کوډ کې دا کوډ دغه چې د سالف وکم. ټیک شوه. په دې ځای کې به زه دا کوډ لیکم او دغه به سالف کوم. صحیح ده. اوس به زه څه چل وکم دلته کې به زه واخلم کله کې بای ډیفالټ زه وګورم که نه کله یوزر په دې فارم کې څه ویلیو جمع دغه کې پوټ کې ټیک شو او په دې سبمیټ کلیک کې نو په دې ایرې کې دلته کې دا مختلف ویلیو راځي. ایمیل هم راځي، پاسورډ پکې همي او اټمپټ لاګین پکې همي. ټیک شو. خو کله دا ام ټي ټیک شو کله ام ټي نو دا ایرې چې دا بالکل خالی په دې کې څه نه نو زه په یو کنډیشن ولګوم. ا کنډیشن بدای چې کله کنډیشن به زه چې کوم چې اټمپټ لاګین دا ویلیو شته په دې ایرې کې کنه پوسټ ایرې کې کو پوسټ ایرې کې دا اټمپټ لاګین ویلیو موجودي نو دې ته ماته د دې خبرې پته لګي چې الکه یو یوزر چې راغلی دی او په دې کې یوزر نیم او پاسورډ ورکړی او دا بټن یې کلیک کړی ده نو مطلب دا چې مال داسې څه کار کول غواړي چې اوس دی لاګین شي چې کله په دې کې دا اټمپټ لاګین ویلیو نه ټیک ده نو مطلب بیا به ماله د یوزر په دې ټایم کې څه ویلیو نه ده انټر کړې ده. ټیک شوه. مطلب د په دې پاسورډ او ایمیل کې لاس خپل ویلیو نه دي انټر کړي او په دې لاګین بټن نه دی کلیک کړی مطلب بیا ماله د څه کار کولو ضرورت نشته. نو مونږ کنډیشن یې ویلی وي اف کنډیشن د هغه اف کنډیشن ضرورت اوس په دې ځای کې راشي. زه به دلته کنډیشن لګوم چې یاره په دې پوسټ کم ایرې چې ده ټیک شوه مونږ دا ووایو چې په دې پوسټ ایرې کې څوک یوزر څه ډیټا سبمیټ کړي نو په دې ایرې کې راځي. ټیک شوه. نو په دې پوسټ ایرې کې زه ګورم چې یاره دا پکې شته که نه ټیک شوه اف ټیک شوه دا ویلیو که دا زه هسې راوالم دا به زه دا لاین به زه لام ریکمنډ کړم دلته کې به زه ایکو کړم دا ټیک شوه دې ماله څه ریزلټ راکوي دی وایي چې انډیفاینډ ده. ټیک شوه. نو مطلب دا چې دا ویلیو نشته. زه داسې هم کتی شم بل یو ویریبل دی په دې دغه کې پی ایچ پي کې هغې ته ویلی شي از سیټ ټیک شوه. د از سیټ کار دی که نه چې دی ګوري چې یاره یو ویریبل کې ډیټا شته که نشته. اوس په ویریبل کې زه دا ځای ګورم چې یاره په دې ځای کې څه ډیټا شته که نه نو از سیټ دا به زه څه کړم ایکو کړم. ټیک شوه. ما څه چل وکړو ایکو مې کو څه شی از سیټ چې دا یو فنکشن دی د دې فنکشن کار دی چې دله به زه یو ویریبل ورکړم چې یاره ته دا ویریبل وګوره چې دا خالي دی که په دې کې څه ویلیو شته نو ظاهري خبره ده اوس دا ځای چې دی دا خالي دی دا ویریبل د سره شته نه چې شته نه نو مطلب دا سیټ هم نه دی په دې کې څه ویلیو شته هم نه چې ویریبل نشته نو ویلیو پکې هم نه ده راغلي. ټیک شوه. لاګین اټمپټ لاګین کې نو که دې کې ویلیو چې دی به ماله ټرو فالس کې ریزلټ راکړي. ټیک ده. که دا پیج زه ریفریش کړم دلته کې ماته د څه ونه ښول. ټیک ده. څه ونه خو مطلب مونږ الریډي کنډیشن کې کتو مونږ چې به کله ټرو فالس 0 1 مونږ له ریزلټ راکړو خو چې کله به 0 هغه مونږ ته په سکرین نه شو کوو چې کله به 1 نو مونږ ته بیا په سکرین 1 شو کوو. که زه اوس په دې کې څه ورکړم او لاګین مې کو نو دلته کې په سکرین دا دی ماته 1 شو کړی شو. ټیک ده. 1 شته دلته په سکرین نو دې خبرې دا پته ماته ولګېده چې کله یو یوزر دې کې څه خپله ویلیو او دغه پاسورډ ورکړي او دا سبمیټ کړو دا الرټ ټرو راځي او چې کله به دې کې چا خپل یوزر نیم او پاسورډ نه ورکړی خو دې پیج ته هسې راشي نو دا بیا فالس دی. ټیک ده. نو دلته کې 0 دی خو 0 شو کوي نه. ټیک ده. نو زه به داسې کار وکړم چې دا از سیټ په راواخلم او دا به زه په دې اف کنډیشن کې ورکړم. مونږ ویلو چې اف کنډیشن له مونږ داسې دغه ورکو دې ځای کې کنډیشن چې د هغې ریزلټ په یا ټرو راځي یا فالس نو ټرو فالس نه مونږ ته پته لګي دا اف په وایي که دا کنډیشن ټرو و چې یاره دی به وایي چې دا کوډ رن کا کنډیشن فالس نو وایي به چې دا کوډ مه رن کوه. ټیک شوه. نو اوس کله کنډیشن ټرو دی یاره زه چې کله په دې پوسټ ویریبل کې دا ویلیو وي مطلب یوزر فارم سبمیټ کړی نو بیا ته یو کار وکړه هغه کار به دلته کې کېږي. ټیک شوه. زه به د دې یوزر نیم ویریبل کې دغه ویلیو سټور کړم په پاسورډ کې چې کوم دی دا به سټور کړم. ګوره ما په یوزر نیم کې سره واغستل دا لاین به زه لام ریکمنډ کړم. ټیک شوه. یو یوزر نیم کې مې سره واغستل پوسټ ویریبل نه ما څه ویلیو راوغسته یوزر نیم او هغه مونږه الریډي ویلي دي. ټیک شوه. هغه مونږ الریډي ویلي چې دی او دلته کې یوزر نیم نه دی دلته کې ایمیل دی. ټیک شوه. دا به زه څه وکړم ایمیل ته به ایمیل به ترې راولم سوري. ټیک شوه. په ایمیل باندې به څه پرته وي په پوسټ کې چې په ایمیل لوکیشن کومه ویلیو پرته ده دا مې ترې راوغسته او هغه به صحیح admin@gmail.com هغه به هغه ویلیو دلته کې چې کوم یوزر ورکړي نو په ایمیل ویریبل کې مې هغه سټور کړه د دې ویریبل نه مې راواغسته او په دې ویریبل کې مې سټور کړه په پاسورډ کې مې څه چل وکړو
دا به د MD5 په دې زه لږ سات لرې کړم. ټیک شوه. اوس پاسورډ کې مې څه وکړل؟ پاسورډ مې ترې واخیستو او په دې دغه کې مې داسې ځان سټور کړو. صحیح شوه. دا پاسورډ چې کوم دی دا یې پاسورډ دا مې راواخیستو او هغه اډمین ویلیو په دې کې، نو اډمین ویلیو به دې ته راشي. نو دا دوه کارونه مې وکړل. اوس په دې کار وکړم دا به زه ایکو کړم دلته. ټیک شوه. چې ما ته پته ولګي چې کار کوي زما دا کوډ که نه. دا شو ایمیل او بل به ورسره ایکو کړم خواته ډالر پاسورډ. ټیک شوه. ما ایمیل او پاسورډ دغه کړل. دا زه ریفریش کړم، خو ریفریش مې کو خو داسې مې ریفریش کړو چې هغه ډیټا دې کې واپس سبمیټ شوه. نو ما چې کومه ډیټا سبمیټ کړې وه هغه دا وه. ایمیل کې څه دی؟ دا اولنی ځای چې دی ایمیل دی، د دې ځای پورې دې نه په دې خوا دا بیا پاسورډ دی. نو مطلب او چې کله دا امټي مطلب یوزر نه ورکړی، نو دلته کې اف ا کنډیشن هغه ویلیو ماته نه ایکو کېږي. ولې نه ایکو کېږي؟ ځکه چې ما ورله ویلیوز نه دي ورکړي. او بیا که په ایلس کې زه ځان څه کار کول غواړم، زه چې فرض کا ایلس کې زه چې ایکو کا پلیز انټر یور ایمیل اینډ پاسورډ، نو دغه وله هم زه ورکولی شم، خو لکه د ضرورت نشته. نو اوس ګوره چې کله یو کس خپل یوزر نیم پاسورډ نه ورکړي، دته به شو کېږي پلیز انټر یور ایمیل اینډ پاسورډ. چې کله د ایمیل او پاسورډ ورکړي، نو د بیا هغه کم ایمیل او پاسورډ چې دي هغه به موږ ته دلته کې شو کېږي. ټیک ده. نو دا شو اف ایلس. خو دلته کې زما سره ما ایلس نه دی پکار، صرف اف ګورم چې کله یو کس بټن کلیک کی لاګین کېږي، نو بیا دا کار وکړه. اوس دلته کې دا لاین دی MD5 پاسورډ چې دی د پاسورډ راواغستو. ټیک شوه. پاسورډ د یو فنکشن لور کو، دا هغه فنکشن نوم دی MD5. د MD5 کار څه؟ MD5 چې دی دا د PHP یو فنکشن دی. ټیک شوه. چې دی د کوډ چې دی هغه داسې طریقې ته واړي، داسې انکریپټ کړي چې عام یوزر هغه ریډ کوي، په هغې به نه پوهېږي. لکه دلته کې چې زما کم د یوزر دلته کې دا یوزر پاسورډ چې دی، نو دا په دې طریقې ته به یې واړئ. که زه اوس ما دا MD5 لور کو، نو مطلب دا پاسورډ به اوس ماته اډمین نه شو کېږي، خو دی به داسې انکریپټ کړي او ماته به انکریپټډ کوډ دلته کې یو دغه ښایي. که زه دا ریفریش کړم، نو هغه ډیټا به ورته دوباره سبمیټ شي. نو اوس MD5 چې دی دا دی. ټیک ده. اوس زه ګورم ما نه هیر دی چې ما په دې باندې PHP یو دغه یوز کړی په دې اولډ کوډ کې، الریډي ما په دې کې کړی. نو زه به یې دلته وګورم انکلوډس کې به نه او په دې لیب منیجمنټ کې لاګین فایل چې کوم ځای دی دې لاګین کې به پروت دی. ټیک ده. لاګین به زه وګورم. دا فایل به زه دلته اولډ لاګین دی، په دې کې ما الریډي دلته کوډینګ کړی. ټیک شوه. دا کوډینګ ما کړی دی. نو دا چې دی پاسورډ چې ترې راخلي، نو د هغې دپاره پاسورډ ویریفای فنکشن دی. MD5 یو جدا یو فنکشن دی چې هغې په بله طریقه باندې انکریپټ کوي. پاسورډ ویریفای چې دی دا یو جدا فنکشن دی. که پاسورډ ویریفای موږ دلته چیټ GPT کې تاسو سرچ هم کوئ، نو ډیټیل یې کتی هم شئ چې دا PHP یو اپډیټډ فنکشن دی. زه به دلته کې سرچ هم کړم. ټیک شوه. دی به ما ته ووایي چې پاسورډ ویریفای څه شی دی. دا د PHP فنکشن دی چې دا د څه لپاره یوز کېږي، چې دا پاسورډ زه په هیش فارمیټ کې سټور کړم. نو په داسې طریقه باندې چې دی یو دغه سټور شوی که نه، نو هغه بیا په څه باندې کېږي؟ په پاسورډ ویریفای باندې. ټیک ده. پاسورډ ویریفای کې به موږ هغه پاسورډ چک کوو چې د یوزر پاسورډ او هیش پاسورډ دا دوه پاسورډ، خو هغه بیا وروسته خبره ده. اول به موږ یوزر را اخلو، د هغې نه پس به بیا چې دی چیکینګ کوو. ټیک شوه. خو د هغې به بیا وروسته ضرورت راځي. په دې ځای کې فی الحال نه راځي. پاسورډ ویریفای فنکشن په دې ځای کې نه راځي. په دې ځای کې به اوس صرف موږ څه وکړل؟ ایمیل ورکو او پاسورډ یې ورکو. صحیح شوه. هغه موږ په دې اف کنډیشن کې راواغستل. اوس په نیکسټ سټپ کې به موږ ګورو چې دې کوم یوزر ایمیل ورکړی دی، په دې ایمیل باندې دلته کې په دې ډیټابیس کې څوک شته که نه. په نیکسټ ویډیو کې به زموږ دا ټارګټ وي.